قدرمنو دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. لیدونکو یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې ته په یوه نوې خپرونه کې حاضر یم او نن هم د خپل پلار نیکه ټاټوبي اسمار ولسوالۍ ته راغلی یم. هغه چې ما پکې د وړکتوب ورځې شپې سبا کړي دي او د چا خبره د ماشومتوب خاپوړې مې دلته کړي دي. نن هغه ولسوالۍ ته راغلی یم او خپل کلي ته زما او تاسې ته نن خپل کلی ننداره کوم. لیدونکو نن به په خپل کلي کې هغه کلی چې ما پکې د وړکتوب یا د ماشومتوب ورځې شپې تېرې کړي دي او دلته مې خاپورې کړي دي، دلته به تاسې ته زه د خپل هغه کلي ننداره وړاندې کوم او دلته به یو ښکلې او خوندوره خپرونه جوړوم. لیدونکو اسمار ولسوالۍ یو لرغونې ولسوالۍ ده او د کونړ ولایت د ښایستونو یو کور بلل کېږي. په تېرو وختونو کې اسمار ولسوالۍ د شیګل ولسوالۍ، غازي آباد، همدارنګه د انګام ولسوالۍ څو مختلف ولسوالۍ دلته یو ځای شوې وې او مرکز یې اسمار ولسوالۍ وه. دا چې اوس د وخت په تېرېدو سره او د جمهوریت نظام په راتلو سره دغه ولسوالۍ تقسیم شوه او اسمار ولسوالۍ ځان ته یو ولسوالۍ پاتې شوه. لیدونکو نن راغلی یم اسمار ولسوالۍ ته. تاسې به د اسمار ولسوالۍ نوم ډېری اورېدلی وي او په اسمار کې به هم د سانکۍ غونډۍ نوم او د همدارنګه د سلیماني تخ نوم، همدارنګه د محبوبې غونډۍ نوم ډېری اورېدلی وي چې دغه لرغونې سیمې دي. نن هم موږ ځو د یو څو ملګرو په بلنه باندې اسمار ولسوالۍ زوړ اسمار کلي ته روان یو اوس په لار یو. دغه چې ګورئ دا د اسمار ولسوالۍ بازار دی چې یو وړوکی بازار لري او کلیوالي بازار لري چې دلته بیا مختلف قسمه ټیوال شتون لري او مختلف قسمه پلورنځي دي. لیدونکو موږ نن سلطان بابا ته ځو. په اسمار ولسوالۍ کې زوړ اسمار کلي ته ځو او په زوړ اسمار کلي کې یو ځای دی د سلطان بابا په نامه دی. سلطان بابا ته ځو، هلته یو څو ملګرو بنډار جوړ کړی دی او دلته به خوندور بنډار لرو. هغه چې دلته څرنګه میلمستۍ خلکو ته نیسي، دغه د اسمار ولسوالۍ خلک دلته استقبال څنګه کوي، دا ټول تاسې ته له نږدې نه ښیو. نو زموږ سره ملتیا وکړئ. دلته تاسې ته ښې خوندورې قصې لرم او همدارنګه یو ښکلی بنډار در باندې ننداره کوم. ملتیا مو وکړئ دوستانو. قدرمنو دوستانو دا هم د اسمار ولسوالۍ د زوړ اسمار د کلي پل دی چې اوس فی الحال پې موږ پورې وځو. هغه اړخ ته چې ځو نو بیا زوړ اسمار کلی دی. دې خوا یې د بازار منطقه وه او اخوا چې دی د دې پل نه بیا نو زوړ اسمار کلی شروع کېږي چې دلته نو ډېر باغیرته او مینهناکه خلک اوسېږي. اوس نو د هغې خلکو کلي ته راپورې وتو. دغه نو د زوړ اسمار کلی دی. په زوړ اسمار کلي کې بیا نو مختلف قسمه میوجات کېږي، لکه د مانټو باغونه دي، د خوبانو باغونه دي، همدارنګه د نارنجانو باغونه دي، د کینوانو او مانټو باغونه دي، د سربېره هندوانې هم دلته کېږي، همدارنګه غوزان چې په ایسته ولایتونو کې ورته چارمغز وایي او دلته ورته په کونړ کې غوزان وایي، غوزان هم کېږي. نو دلته مختلف قسمه میوجات کېږي. دوستانو اوس موږ دغه ځای ته قابو شوي یو او هغه ملګرو سره میلاویږو. نو تاسې زموږ ملتیا وکړئ، د خپرونې پاتې برخې راسره هم وګورئ.
لیدونکو څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه البته چې د کونړ لوی سیند غاړې ته ځو هغه ملګري خواري کړې ده او دغه ځای په خپل زحمت را جوړ کړی دی نو دغه ځای کې به اوس بنډار کوو تاسې زموږ ملتیا وکړئ السلام علیکم ورو ستړی نه شې ده ته مې ویله چې ما دې لاره کې کوز کې زه پټې سره دا ویډیوګانې شروع دي وروره دا ګورې دا پکې راولې دا مهم دي دا درنو لیدونکو څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله چې دغه دوستانو ټولی بنډار را جوړ کړی دی خو دا چې هغه ځای د خوښۍ وړ ونه ګرځېدو نو د کونړ لوی سیند تر غاړې وایي چې دا ځای به لږ چینج کړو او بالاخره اوس نو هر چا یو څیز له ځان سره اخیستی دی او دغه ځای چینج کوي نو دوستانو اوس به تاسې دغه ټول بنډار له نږدې نه وګورئ سلام علیکم ورور ښه یې ستړی نه شئ درنو لیدونکو دا د کونړ لوی سیند دی چې اوس وخت کې د اوبو هغه ډېر زور یا تیزاد یې کم شوی دی خو دا چې ګرمي اوس لږه کمه شوې ده د ګرمۍ په خاطر باندې دا هم یو څه اندازه کم شوی دی نو کله چې ګرمي ډېرېږي دا سیند هم ډېرېږي اسمار ولسوالۍ چې په کونړ کې یو له لرغونو ولسوالیو څخه ده او دغه ځای چې تاسې ته ښکاري لیدونکو دلته نو بیا ما خپل د ماشومتوب یا د وړکتوب هغه ورځې شپې دلته سبا کړي دي او سلام علیکم ورورخې خیر نو لیدونکو دلته ما بیا نو خپل ماشومتوب تېر کړی دی او له دغه ځایه ما د ژوند ورځې شپې پیل کړي دي او پر دلته وړاندې د دې لوی سیند تر غاړې د اسمار د هلکانو لیسه ده چې ما اول دویم دریم څلورم او تر پنځمه زده کړې هم په اسمار د هلکانو په لیسه کې کړي دي او بیا پس له هغې تللی یم د کونړ ولایت اسداباد ښار عمرا خان لیسې لیدونکو اسمار ولسوالۍ ډېره ښکلې او لرغونې ولسوالي ده ډېر یو ښه او په زړه پورې منظرې لري ښایست لري مخامخ هغه چې معلومیږي دغه یو مسجد یا جومات دی د کونړ لوی سیند تر څنګ جوړ شوی دی او دلته بیا نو ذمهداري یا دهقاني بیخي ډېره ده لیدونکو دلته غوزان دلته په کونړ کې ورته غوزان وایي او په ننګرهار او په کابل کې په ایسته ولایتونو کې زیاتره خلک ورته چارمغز وایي چې دغه نو غوزان دي دا غوزان دي او دلته به دغه ملګرو سره نوشي جان کوو نو ملتیا مو وکړئ نور دغه بنډار هم درته نږدې ننداره کوو قدرمنو دوستانو تاسې دا ګورئ دغه ملګرو لرګي راټول کړل او یو ځای کې جمع کړل اوس دلته اور بلوي او بیا په دغې کې جوار یا وږي دا ږدي او دغه پخوي نو تاسې تر پایه ملتیا وکړئ زمونږ نو دا هم درته ښایم چې دا دلته څنګه پخیږي او دغې کې بیا څنګه یې خوستل کېږي او د دغې دا سټارټ څنګه اخیستل کېږي او بیا یې پای څنګه وي
ما ته به 2 بجې زنګ درنو لیدونکو تاسې دا ګورئ مخکې مې د ډاډې یادونه وکړله نو ډاډه دا رقم کېږي دلته دې ته وایي ډاډه دا ګورئ نو د اسمار خلک یا میلمه دوسته او میلمه پاله خلک دی میلمه ناک خلک دی د سیند غاړې ته یې دغه ښکلی ماحول په لږ ساعت کې را جوړ کړه او چای یخې اوبه همدارنګه چارمغز یا غوزان کونړ کې ورته غوزان وایي او د وږو ډاډه او ملګري یاران او بانډار چیرته د بولو نه غوز دې سره ما نه پلي کې سبزي کې دې کې نو ما پاتې شو قدرمنو دوستانو موږ هم د انجینر امین خواته راغلي وو اسمار ته او دغه بنډار چې تاسې وکتو موږ ته انجینر امین جوړ کړی امینه ستړی مه شي الله دې خیر درکړي ډېره مننه په ټوله کې خو تاسو هر کله راشئ او تکلیف هم ایستلی او رالی زمونږ ډیرې ته او اسمار ولسوالۍ ته ډېره مننه په راتګ امین یو څو مختصر معلومات به راسره د اسمار ولسوالۍ په هکله شریک کړي نو اسمار ولسوالي کونړ ټول زرغون دی خو زمونږ اسمار ولسوالي ماشاءالله ډېره زرغونه ده ډېره شنه علاقه لري بیا ډېرې درې لري او ماشاءالله چې د اسمار خلک ډېر میلمه دوسته خلک دی ډېر ملګري راځي ډېر سیلانیان راځي دلته د سیند په غاړه باندې دغه مشهوره ساحه ده دغه شاته چې تاسو ګورئ د سلطان بابا په نوم باندې یادېږي دا ډېره مشهوره ساحه ده او یو زیارت دی پکې دلته هم ډېر ملګري راځي بیا په همدغه ډول باندې قسم قسم بنډارې دغه سیلانیان جوړوي چې په هغې کې ورسره کورني خلک هم موجود دي کورني خلک هم ورسره زحمت وباسي دا نه چې یوازې ملګري راشي د هغو دپاره بنډار جوړ کړي بلکې اسمار داسې یو قدرمن او د قدر وړ خلک دی چې ناشنا څوک راځي د قندهار او د هلمند او د کابل او د یو ځای بل ځای نه ډېرو لرو ولایتونو نه خلک راځي هم د هغوی سره ډېر زحمت وباسي ډېره میلمه پالنه ورته کوي ډېره مننه انجینر خوشحاله شي هر کله راشي مننه خیر اوسې ډېره مننه څنګه چل دی شاداب اسمار ته راغلي زمونږ ټاټوبي ته او کلي ته راغلي اسمار کې دې څه غورې وکړي والا یقینا چې د اسمار چکر خو ډېر خوند وکړو دغه ملګرو مننه ځانونه ډېر په زحمت کړي وو نو ځای هم ډېر خوندور ځای دی د سیند غاړه ده او شین ځای دی ډېره ښایسته علاقه ده او چکر ډېر خوند وکړو په کونړ کې کوم ځای ډېر ښایسته دی والا کونړ خو ټول ښکلی دی ټول کونړ ښکلی دی او شاداب وایي داسې پوښتنې سره مخامخ کړم چې زه خپله د کونړ یم نو ولې به کوم ځای ته بد یم والا بالکل ټول ښکلی دی خو د چکر لپاره بیا ځانګړي ځایونه چې دي شیګل اسمار دانګام غاښي پاس چپه دره ټول ښکلی دی نو اوس د ټولو نومونه یادول به بیا ګران شي نو اسمار کې د میلمستیا څنګه وشوه ډېره ښه ملګرو ډېر ځانونه په تکلیف کړي وو او دا چې موسم هم د جوارو دی نو خوندوره ډاډه ملګرو دلته چمتو کړې وه او دومره ډېر وږي م خوړلي دي خدای دې باقي خیر کړي هسې نه چې مریضان هم کړي ډېره مننه شاداب خیر اوسې ډېره مننه قدرمنو لیدونکو تاسې دا ګورئ دغه ملګرو
په ډېر زحمت سره دغه غوزان چارمغز یا غوزان او همدارنګه دغه جوار په کونړ کې ورته ما مخکې مې یادونه وکړه چې وږي وایي دغه بنډار یې را جوړ کړو او دا مو د پای شیبې دي د پای شیبو کې به نو غوزان او جوار یا وږي نوشیجان کړو بیا له تاسې څخه اجازت غواړو په دې هیله چې دغه خپرونه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او داسې غلطي له موږ نه وي شوي چې تاسې په خوا بدي شوي وي یا داسې کومه خبره نه وي شوي او که بیا هم شوي وي انسان دی طبعا اشتباه ترې کېږي نو بښنه به ډېره کوئ نو قدرمنو دوستانو تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان بیخي چې ډېر کلک شوم بیدار صاحب